یو ځوان چې نوم یې سلیم ده د مور له دعاو څخه خپل سهار هغه سهار وخت کې خپل فصل ته ځي او هلته ډېره خواري کوي. مور یې ورته وایي چې زویه چای ضروخه چې ستا د اوبو نوبت دی. سلیم ډېر خوشحاله وي، د پسرلي موسم دی، د سلیم فصل ډېر ښه وي. خو په دغه کلي کې د تور خان په نوم یو کس چې په سلیم یې زیات نیت بدیږي، دا ځان سره وایي د سلیم څومره ښه فصل دی خو زما ټول خراب دی. سلیم په خپله کرونده کې لګیا وي چې بابا ورته راشي. بابا ورته وایي چې زویه ماشاءالله ډېر ښه فصل دی. خو سلیم ورته وایي چې بابا ډېره مننه، دا ستاسو د دعاو برکت. تور خان له ځان سره سوچ وکړي چې د سلیم فصل داسې نه خرابېږي، راځئ اوبه پرې بندې کړه چې فصل یې وچ شي. نو بیا راشي او دلته اوبه ور بندې کړي. خو د کلي دغه کوچنی ماشوم چې کله تور خان وګوري نو وایي چې سلیم خو ډېر ښه انسان دی، دا سړی ولې اوبه ور بندوي. بله ورځ چې کله سهار شي نو ګوري چې دلته اوبه ور وچ شوي وي. سلیم د ځان سره وایي چې دا څه وشول. خو چې کله راشي ګوري چې اوبه بندې دي نو خپلې اوبه ټولې بېرته خلاصې کړې. تور خان د ځان سره سوچ وکړي چې دا سلیم خو ډېر خوارکښ دی، دا فصل یې داسې نه خرابېږي. په پټي کې د وښو تخم واچوي او ډېر زیات خوشحاله شي. دا وخت تېرېدو سره د ریم پټي ول هغه ډېر زیات خفه شي او خدای پاک ته وایي چې خدایه ما خو غنم کرلي نو د واښه ولې شول. مور یې ورته ډاډ ورکوي چې زویه خدای پاک همیشه تنګابوي، ته مه خفه کېږه، یو ورځ به ستا فصل بېرته ښه شي. سپین بابا چې راشي دا واښه وګوري نو ورته وایي چې زویه دا واښه پخپله نه دي راشنه سوي، چا حتما دلته ستا په پکو کې د واښو تخم شیندلی دی. هغه کوچنۍ جینۍ له ځان سره سوچ کوي چې زه باید سلیم خبر کړم، خو له تور خان څخه ډارېږم. تور خان یو بل پلان جوړ کړ او راغی کې د اوبو لوی بند مات کړي تر څو د سلیم ټول فصل غرق شي. تور خان دغه بند مات کړي خو بل طرف باران او وریځ راشي، توپان شي او ډېر زیات باران وورېږي. دا دغه باران څخه سیلاب جوړ شي. سلیم د ځان سره وایي چې یا الله خیر پېښ کړي، زه باید خپل فصل او کورنۍ بچه کړم. دغه باران ډېر زیات شي خو بل طرف ته د تور خان کورنۍ او خپله دی ټول په اوبو کې حصار راشي او د ځان ژغورلو چغې وایي ای خلکو راشئ ما وژغورئ او مال غرق کېږي. سلیم چې کله په فصل کې د تور خان دغه خبرې واوري او بیلچه په ځمکه وغورځوي او له پړي سره راشي او د تور خان د ژغورلو کوشش شروع کړي. بیا سلیم ملګری به تور خان په ډېر تکلیف د اوبو څخه وژغوري. تور خان چې کله دا حالات وګوري نو سخت خفه شي او په ژړا شي او سلیم ته وایي چې زویه ما معاف کړه، همیشه تا ته د تاوان رسولو کوشش کړی خو تا زه نن وژغورلم. سلیم ورته وویل چې ما معاف کړی هېڅ خبره نشته، له انسان څخه همیشه غلطي کېږي. بل سهار به سلیم فصل کور وویښو، د تور خان فصل ټول تباه شوی دی. هغه ته غنم ورکړي او ستا فصل خراب شوی ده، دا غنم واخله، تر هغو چې ستا فصل بیرته جوړیږي نو تا ته به زه خپل غنم درکړم. کوچنۍ ماشومې د ټولو کلیوالو ته ویل چې ما ته معلومه وه چې تور خان دغه کار کوي، د سلیم فصل ته تاوان رسوي. خو ډېره خوشحاله یم چې اوس صلح وشوه. بیا سلیم او تور خان خپلو کورونو په ټینګولو کې له یو بل سره کومک او کوشش کوي او دواړه ډېر ښه کار کوي. دوی دواړو اتفاق او اتحاد کورینو ډېر زیات فعالوي او د دوی د اتفاق او اتحاد لپاره د سلیم مور هم دعاګانې کوي.